إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه كان بعباده خبيرا بصيرا ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطأ كبيرا ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا. پنځلسمه پارا سورة بنی اسرائیل 13 نمبر آیت ته. دین مخکې آیاتونو کې احسان ذکر شو چې د مور او پلار سره بم سړی احسان کوي، د هغوی چې کوم حقونه دي هغه به ادا کوي. بیا ورپسې ذکر شو چې په دې معاشره کې کم خپلوانی د سړي مسکینانی، مسافر خلکی، محتاجی، نو دا غوی سره به هم سړی د خپل وس مطابق امداد کوي، دا غوی ضرورت هغه به پوره کوي. بیا ذکر شو چې تاسو د تبذیر نه بزان ساتئ، بې ځایه په ناحقه طریقه باندې به مالونه نه خرج کوئ، ځکه الله فرمایي مبذر انسان هغه خلق چې دوی بې ځایه مالونه خرج کوي، کانو اخوان الشیاطین، دا د شیطانانو رونه دي، او شیطان دا د رب العالمین نافرمانه دی، ناشکر دی، نو دغه انسان هم د الله ناشکر دی. بیا هغې پسې ذکر شو چې که چېرته تا ته یو محتاج، یو ضرورتمند سړی ودرېده او تا نه څه ضرورت طلب کول وغوښتل، یاره زما پلانکې ضرورت دی رالی پوره که، امداد راسه وکړه، او دغه وخت کې تا سره درک نه لګي، څه درسه نشته، نو الله رب العالمین ادب ذکر کو چې په نرمه لهجه کې واپس کا، سخت خبرې ورته مه کوه، رد بد ورته مه وایه، کنزل ورته مه وایه، بلکې قولا میسوره، نرمه ښایسته خبره ورته وکړه چې یاره نن نشته سبا راشه دله به یې درکمه، یا دعا ورته وکړه. بیا هغې پسې ذکر شو چې الله رب العالمین وفرمایل چې ځان نه به بخیلم نه جوړې، چې په جب باندې دې لړم کېنولی، نه په ځان باندې خرچه کې، نه په ښځه کې، نه په بچو کې، نه د الله په لاره کې پیسې خرچ کې، نه بخیلتوب بم نه کې، خو داسې بم نه کې چې بالکل د لاسونه کلاو کړي بس بې ځایه مالونه خرچ کې، او فتقعد ملوما محصورا. نو بیا داسې حالت در باندې راشي چې دومره بخیلی چې خلک دې ملامته کوي، او دومره مال له خرچ کړي چې بیا مخصورا ستومانه پاتې شي، بیا بل ته لاس نیسي او بچي دې بیا در په دري. نو الله وی نه میانه روی نه کار اخله، د آخرت غم هم کوه او د دنیا د ژوند تیرولو هم سوچ او فکر کوه. اوس دې آیت کې الله رب العالمین ترغیب ورکوي مال خرج کولو ته. کله کله انسان چې مال نه خرج کوي نو هغه وی یاره که دا مال زه خرج کوم نو زما دا مال به کم شي، تنګ بشي، که د الله په لاره کې زه ډېر صدقه او خیراتونه وکړم نو هسې نو دا مال مې تنګ نشي. نو الله رب العالمین ذکر کوي چې د مال فراخي او تنګوالی دا زما په اختیار کې دی. ټیک ده، دا انسان هم یو سبب دی د مال د ګټلو،
خو په مال کی فراخی راوستل او د مال کی کمی او تنگی راوستل دا اختیار د الله دی. ان ربک یقینا رب استا یبسط الرزق لمن یشاء فراخه کوي رزق د هغه چا د پاره چې وی غواړي. الله وسه چې چا د پاره غواړم زه ول د رزق خ فراخه کم په لک سکی ول ډیر برکت واچوم. ويقدر او تنگي د مال فراخواله او په مال کې تنگي راوستل د اختیار د الله دی. انه کان بعباده خبيرا بصيرا یقینا الله تعالی په خپل بندګانو باندې خبيرا خبردار دی بصيرا اولیدونکې دی. الله وی مان د هیڅ انسان حالت دا پټ نه دی. الله وی ما ته پته ز خبير ذاتم. که یو سړی سخی دی او د خرج ډیر کوي د الله په لار کې نو الله وی زه ول خدا مال فراخه کوم. او که یو سړی کنجوس دی او بخیل دی نو الله وی خو ور باندې دا مال را تنگ کما. او یقیني خبره د بخیل سړی د په مال کې به برکت نه مال به تنگي. او یو سړی به معمولی شان مالدار خو صدقه او خیراتونه به ډیره کوي الله به نورم دا مال سکی دا بول الله فراخه کوي په لک سکی بول ډیر برکت اچي. نو د مال فراخي او تنگي د دې اختیار یو د الله سره دی. اوس دی بل د مسلسل آیاتونو کې ګوره ما درته مخکې ویلو چې درې خبرې داسې دي چې کله په دې چا عمل وکړو نو دا به په دنیا کې هم د الله د عذاب نه بچي او په آخرت کې به هم د الله د عذاب نه بچي. یو خبره مخکې تیر شوه چې شرک نه به سړی ځان ساتي. دویمه خبره هم تیره شوه چې دا سړی به احسان معامله کوي. په معاشره کې به د هر چا سره د ښېګړې کارونه کوي د بد سلوکۍ نه به ځان ساتي. د چا سره احسان کولو نو هغه هم تیر شو. اوس دریم سبب ذکر کوي چې په دې باندې چا عمل کو نو د په دنیا کې هم د الله د عذاب نه بچي او په آخرت کې هم د الله د عذاب نه نجات مومي. او هغه څه دی هغه د ظلمونو نه ځان ساتل دي چې دا ظالم انسان نه بلکې دی د ظلم نه ځان ساتي په چا باندې ظلم او زیاتی نه کوي. الله رب العالمین دی مسلسل آیاتونو کې د جاهلیت د وخت هغه ظلمونه ذکر کوي چې په دور جاهلیت کې به څومره ظلم کېده. الله وی انسان ګوره دا ظلمونه ځان نه داسې ظالم انسان مه جوړوه. ته د دې ظلمونو نه ځان وساته نو په دنیا کې هم در باندې زما رحمتونه د عذاب نه به بچي او آخرت کې به هم د الله د عذاب نه به نجات مومي. و خطابات ذکر کیږي د مسلسل آیاتونو کې سلور نواهی دي یعنی الله وی د سلور خبرو نه ځان وساته. درې اوامر دی الله وی دا درې کارونه وکا. دا و خطابات دي او د دې ټولو ووانو خطاباتو تعلق د ظلم سره دی. اول ذکر کوي ولا تقتلوا او موجنه تاسو اولادکم اولاد خپل خشیت املاق د یری د لوګینا. په جاهلیت زمانه کې دا طریقه وا چې لونه به هغوی ژوندی خښولي. ولې به لونه ژوندی خښولي؟ هغوی ته به دا یو پیغور یو شرم ورته ښکاره کېده چې زما دا لور ده او زما په کور کې به سبا را پیغلی شي. نو د لورو دا پیغلتوب او دا غټوالی دا به مور او پلار ته یو پیغور ښکاره کېده. دا به یو شرم ګڼو. نو ایست هغه لور به یې راواغست او ژوندی به یې په خاورو کې ښخه کړه. او کم چې نارینه اولاد و بچی نو هغه به وجل. هغه به ولې وجل؟ الله وی خشیت املاق. د دې وجې نه به وجل چې سبا دا راغټ شي دوی له به روزي څوک ورکوي. د لوږې د فاقې د فقر د وجې نه به خپل اولاد دا وجل. دا په جاهلیت کې یو لوی ظلم و. الله وی داسې مه کوئ. ولا تقتلوا موجنه تاسو اولادکم اولاد خپل خشیت املاق د یری د لوګینا. ګوره مفسرینو دې کې درې معنی ذکر کړي دي. یو خو په حقیقت کې بچی وجل دي. دویم منصوبه بندی کول
چې نن سبا مسلمانانو کې دا منصوبه بندیان ډېرې عامې شوي دي. وی بچے دو ہی اچھے و چھوٹا خاندان و پرورش آسان. تب وی دا رزق دی بچو لدے ورکی دا سر ډیر غمی. پا اسلام کی منصوبه بندی دا نشت دے ور دا یاد ساتو. که یو سڑے پا دی وجبان اولاد دیر نراوڑی چی یر سبا را غٹ شنو دویل با بے روزی سوک پیدا کئی نو دا گناہ کبیره دا و دا کار حرام دے. الله دې نه منع کوي چې داسې مه کوئ. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمای وی تزوج الودود الولوده. نبی علیہ الصلوۃ والسلام وی تاسو چې ځان نه ښځه کوئ نو دا دوه صفته پکې ډېر ګورئ. په ښځه کې نورم ډېر صفتونه به سړی ګوري څوک چې ځان نه واده کوي. ټیک د ښایست هم ګوره چې ښایسته مال دولت تیم ګوره چې لږ څه خو ورسره یې که نه او دغه رنګ دیندارۍ سوچ به هم کې چې دینداره ښځه مې بېدینه به کور ته نه راولګي نو ټول کور به دې ورسره وراني. خو نبی علیه صلات وسلام فرمایي وایي د کمې ښځې سره به سړی نکاح کوي نو چې دا دوه خبرې پکې الودوده الولوده. ودوده هغې زنانه ته وایي هغې جینۍ ته چې مینه نه کوي. د الله نبی وایي داسې ښځې سره واده کوه چې مینه خو پکې که نه. او دویم الولوده د الله نبی وایي هغې ښځې سره نکاح کوه چې بچي ډېر راوړي. ولی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي په ورځ د قیامت به زه په دې خپل امت باندې فخر کوم زما امت به د نورو امتونو نه ډېري. نو چې ته بچے دو ہی اچھے چھوٹا خاندان پرورش سن نو تا د الله د نبی په خبره عمل ونکو. پیغمبر علیہ السلام وی بچی ډیر راوړه او ته نه به دوه ماله کافی دي. په اسلام کې منصوبه بندیان دا ګورې نشته دي. ها که یو بل عذر د انسان یو زنانه د مثال په تور او داغه اولاد کې هغې ته تکلیفي اپریشن باندې کیږي او ډاکټر ورته وایي چې ته به نور بچي نه راوړې ستا پکې خاطره ده نو دا عذر دی خیر دی. که په دې وجه سړی اولاد بند کړي نو خیر دی. دغه رنګ یو زنانه یو ماشوم بچی دی د ماشوم بچي په مور باندې حق دی چې 2 کاله به وله پی ورکوي او 2 کالو پورې دا زنانه وایي چې دا بچی زما کمزوری دی دې له زه پی ورکوم د دې تربیت کوم 2 کالو پورې دی اولاد بل نه راوړي نو خیر دی دا عذر دی. خو منصوبه بندی کول په اسلام کې بغیر د عذر نه دا ګورې نشته دی. دریم وجل د اولاد دام دی چې مور او پلار خپل اولاد د دین نه محروم وساتي. دنیایي تعلیم خو ورباندې ډیر زیات کوي. په ښه سکولونو په ښه کالجونو یونیورسټیانو کې داخلي چې زما بچی نه ښه افسر ته جوړ شي چې سبا غټه تنخواه اخلي د هغه به مزي او زما به مزي خو دین ورته نه ښیي. دام د اولاد اصل کې ګورې وجل دی دا یاد ساتئ. کم از کم دی مور او پلار له ټیک د دنیا سوچم کوه خو د قبر سوچم پکار دی چې سبا زه مړ شم په دغه تور لحد کې پروت یم نو چې کم سے کم دی بچی ته خو دین مې ښودلی چې سبا خو راپسې څه ووایي که نه دقه به دی بیا هلته ګورې پکار راځي. د آخرت فکر د اولاد پکار دی. د دنیا فکر هم کوه خو دینداري به م ورته ښې. نو ولا تقتلوا موجنی تاسو اولادکم اولاد خپل خشیت املاق د خشیت املاق د یری د لوږې الله وی نحنو نرزقهم مونږ رزق ورکو دوی ته و ایاکم او تاسو ته. الله وی دا تاله رزق څوک درکوي ته چا راغټ کړي دي حد ته یې راورسولي. تاله روزي در کوم خو بچوله به دې در کوم ولې منصوبه بندیانې کې. ان قتلهم یقینا وجلد دی اولاد چې کوم دی کان د خطئا گناه کبیرا ډیر لویا. ګوره حدیث کې مرضی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابی تپوس کو ای الذنب اکبر عند الله اے دا الله رسول دا الله په نسبت باندې د ټولو نه لوی ګناه کوم یو ده. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته فرمایل ان تدعو لله ندا وهو خلقك. الله پیدا کړو ته د الله سره شریک جوړې دا د ټولو نه لوی ګناه ده یعنی شرک کول. بیا ورته فرمایل شرک پس دویمه ګناه ده ان تقتل ولدك ان يطعم معك
چې تخپل بچي وجنې په دې خاطر باندې چې یاره دی به ما سره خوراک سکاک کوي دله به د رزق بندوبست څوک کوي نو دا ګناه کبیره ده. دی بل آیت کې الله رب العالمین یو بل ظلم باندې رد کوي چې د زنا نه به ځان ساتي. په دور جاهلیت کې به هم زنا ته خلکو بد کتل خو دومره دا کومه چې به آزاده ښځه و حره نو هغې سره به زنا کول بد ګڼل باقی په اجرت په پیسو باندې زنا کول هغه به هغوی بد نه ګڼه. د وینځې سره زنا کول دا به بد نه ګڼه. کله چې اسلام رالی نو په زنا باندې سخت رد الله فرمایي ولا تقربوا الزنا او منځدې تاسو زنا ته. الله وی زنا کول خو د مؤمن مسلمان دپاره لرې خبره د نږدې به م ورته نو څه مطلب د نږدېوالي د زنا چې کوم اسباب دي چې سړی ورته راکاږي زنا ته الله وی هغې کارونو نه به م ځانو لرې ساتي. انه کان فاحشة وساء سمیلا یقینا دا زنا فاحشة بحیائی وساء سبیلا و بد لاره ده. ګوره په معاشره کې م عقلمند سړی زنا ته ډېر په بد نظر باندې ګوري ځکه دا فاحشه ده دا د بېحیایي کار دی. دغه حدیث دا کم چېرته ما ولستو په دې کې درېیمه خبره دام ذکر ده چې نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي ان تزنی حلیل جارک چې لویه او عظیم جرم او ګناه کبیره داره چې سړی د ګاونډي د ښځې سره زنا وکړي نو یو دی د ګاونډیتوب حق وله برباد کو او بل دی زنا وکړه لوی مجرم د الله جوړ شو. نو زنا نه ځان ساتل الله وی دا بېحیایي ده وساء سبیله او بده لاره ده ځکه بده لاره ده یو ځل دی وکړه دویم ځل دی وکړه دریم ځل نو بیا به د دې عادي او عادت به جوړ شي بیا په دې بده لار به رواني هر سړی به درته زناکار وي په بد نظر به درته ګوري خپل تره خپل ماما به د کور ته دننه نه پرېږدي د کور زنانه ته به وي د دې سړي نظر ډېر خراب دی د سره به تعلقاتو نه ساتئ زناکاري دا ډېره بده لاره ده. دی بل آیت کې الله رب العالمین یو بل ظلم ذکر کوي الله وی دې نه هم ځان ساته و هغه څه دی په ناحقه باندې مسلمان وجل الله وی دا مه کوه. په جاهلیت کې دا کار ډېر زیات و د دنیا د لالچ د وجې نه په زور باندې د اقتدار د وجې نه به په ناحقه باندې قتلونه به ډېر زیات و الله وی دا مه کوئ. ولا تقتلوا النفس التي او موجنی تاسو نفس التي اغا حرم الله چې حرام کړی دی الله تعالی وجل داغي الا مگر بالحق په حق سره. الله وی مسلمان به نه وجني مگر په حق باندې به وجني. حق څه معنی ده نو بیا بخاری کې د دې وضاحت راغلی حدیث کې راځي درې قسمه کسان داسې دي دا سړی وجلی شي د دین علاوه د هیڅ مسلمان وجل دا جایز نه دی. یو هغه انسان دی چې دا اول مسلمانی او بیا مرتد شي دا دین سکی دا پریدي نو قاضی ته به پیش شي قاضی به ورته د ملک وایي چې شابه توبه وباسه نو که توبه یې ویسته ټیک د کنی دا واجب القتل دا به وجنې بیا دا د نبی علیه الصلاة والسلام ګستاخی کول دا ټول د دې د لاندې داخل دي. دویم هغه انسان دی چې دی شادي شده دی او دی زنا وکړي نو دغه به م وجلی کېږي رجم کې به یې په کاڼو به دومره ولي چې دی مړ شي ووجلی شي. دریم هغه انسان دی چې د ده چا پورې قصاص ورپورې دی مثال په طور تعالی چاپلار وجلی یا رور دله وجلی په ناحقه باندې نو اسلام شریعت تا ته اجازت درکوي چې ته خپل بدله واخله. دا درې کسان وجل په اسلام کې جایز دي د دین علاوه هیڅ مسلمان وجل دا ګوره جایز نه دی. اسلام دا ډیر اخلاق او ډیر د امن پسندی دین دی نو بالحق دغه معنی ده. ولا تقتلوا النفس التي او موجنی تاسو نفس اغه حرم الله چې حرام کړی دی الله تعالی الا مگر بالحق په حق سره. ومن قتل مظلوما لو چا چې اوجه یو مظلوم ومن قتل او سوک چې اوجه شو مظلوما مظلوم یو سړی دی چا په ناحقه باندې قتل کو ستا رور دی پلار دی هر څه دی
اسی به سه بل کس راولګي د دې قتل کو. نو الله داغه حکم ذکر کوي فقد جعلنا پتاقی سر ګرځولې د مونږ ولیه وارث د سلطانن اختیار. الله وی دغه مقتول دا کم چې وجلې شوی دی دا مظلوم. نو الله وی د چې کم ورثه دي پلار دی رور دی تری دی هر څوک دی نو الله وی سلطانن اغله من اختیار ورکړي. اختیار د څه خبرې دی؟ سورة البقره کې دا تفصیل ذکر شوی. اختیار د دې دی یو اختیار د سردار چې ورشه خپل قصاص ته واخله دا کس اوجنا تا ته اجازه شته بدله ته واخله. دویم اختیار ولدا ورکړی دی چې که وجنې نه نو دیت ته هم اغستی شي. د یو مسلمان په سر باندې 100 اوښان دا دیت دی د دې قیمت به ادا کوي. مسلمان وینه دا دومره کمزورې نه ده ګورې د دې ډېر قدر دی په اسلام کې. دریم دا دی که دغه هم نه کې د الله د رضا دپاره معاف کا. دا درې اختیار الله د دغه مقتول وارث ته ورکړي دي. نو فقط جعلنا لولی سلطانا دا معنی ده. خو که چېرته قصاص ته اخلي وی یره زما رورې وجلې او زه وجنم نو الله وی قصاص ته واخله خو د دې خبرې خیال ساته. فلا یسرف نو زیاتې مه کوه فی القتل په وجلو کې اسراف به نه کې. څه مطلب؟ اسراف زیاتې په 3 طریقه باندې دي. تاله چې چا رور وجلې ته به همغه سړی وجنې دا به نه کې چې رور د لاغه وجلې ته ولا پلار مړ کړي یا ولا بل رور مړ کړي. اسلام د دې اجازت ګورې نه ورکوي. حق سړی به وجني چا چې دله دا رور یا پلار وجلې دی. دویم اسراف معنی دا ده چې زیاتې به نه کې مسله به نه کې. مسله دې ته وایي چې ته راولګي خپې ته کټ کړي لاسونه ته کټ کړي غوږونه پوزه ته کټ کړي. نه چې ستا رور سې دا چل نه دی کړی ته به هم ورسره دا چل نه کې. ګوره اسلام څومره دا من پسندی دین دی زیاتې به نه کې. دریم دا دی چې تا نه یو رور وجلی نو ته به د یو نه سیوا زیات به ته نه وجنې. دا نه چې ته پکې 15-16 کسان هغه خاندان کې ولي د یو رور په ټس کې نه. الله وی دا اسراف دی دا کار حرام دی. الله وی دا به نه کې. انه کان منصورا یقینا دغه مقتول سره به منصورا مدد کې دی شي. الله وی دا کم چې په ناحقه چا وجلی دی نو د چې کم وارث دی د هغه سره به تاسو امداد کوئ ای مؤمنانو. د دغه قاتل په مقابله کې به د دې وارث سره تاسو امداد وکئ چې په څه طریقه د هغه نه خپل قصاص ته واخلي. ان ربک یقینا رب ستا یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر پراخه کوي رزق هغه چا لره چې وی غواړي او تنګوي. انه کان بعباده خبیرا بصیرا یقینا الله تعالی دې په خپل بندګانو باندې خبردار او لیدونکي. ولا تقتلوا اولادکم خشیة املاق او موجنی تاسو اولاد خپل د یری د لوګینا. نحنو نرزقهم منګ روزی ورکو دوی ته و ایاکم او تاسو ته هم درکو. ان قتلهم یقینا وجلد دی بچو چې کوم دی کان خطئا کبیرا دا د ګناه لویا. ولا تقربوا الزنا او من ازدکیږي زنا ته انه کان فاحشه وساء سبیلا یقینا زنا چې کوم دا به حیاي د بدلار ده. ولا تقتلوا النفس التي او موجنی تاسو نفس اغه حرم الله چې حرام کړی دی الله تعالی وجل داغو الا مگر بالحق په حق سره. ومن قتل او اغه سوک چې اوجل شو مظلوما مظلوم فقد جعلنا نو په تحقیق سره ګرځولې د مونږ ولیه وارث داغه سلطانا اختیار. فلا يسرف في القتل نزيته دي نكي پوجلو کې انه كان منصورا یقینا دغه مقتول وارث سره با منصورا مدد کې دی شي.